درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته د قیامت علامې او نښانې بیانوي نو فرمایي د قیامت د علامو او نښانو څخه یوه علامه دا ده چې ریاکار عابدان او کچه روژه نیونکي به پیدا شي. حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه یو ورځ په ژړا شو. چا ترې پوښتنه وکړه چې ولې ژاړې؟ هغه مبارک ځواب ورکه ما ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبره را یاده شوه چې ما په خپله د هغه مبارک له خولې څخه اورېدلې وه. هغې خبرې زه په ژړا کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي و، زه د خپل امت په اړه د شهوت خفیه او شرک کولو څخه ډیره ویره لرم. حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه فرمایي ما په ډیر تعجب سره د الله د رسول نه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله آیا له تا وروسته به ستا امت شرک وکړي؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ځواب راک خبر اوسه هغوی به د لمر، سپوږمۍ، بت، د تیږو، د کاڼو او د بوټو عبادت نه کوي، بلکې د هغوی شرک به دا وي چې د خپلو اعمالو ښودنه به کوي، او شهوت خفیه به دا وي چې د دوی له ډلې څخه به یو تن د روژې نیولو نیت وکړي خو د خپلو نفسي خواهشاتو څخه د یو خواهش د مخته کېدلو له امله به روژه پرېږدي او روژه به ماته کړي. دا دواړه هغه څه دي درنو اوریدونکو چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. د دې وړاندوینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په څوورو کلو مخکې کړې ده، خو نن ورځې موږ او تاسې دواړه په خپلو سترګو باندې وینو. همدارنګه حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ یو ډله صحابه کرام په خپلو کې ناست او د دجال یادونه مو کوله. په همدغه وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او ویل آیا زه تاسو ته یو داسې شی در ونه ښیم چې زما په وړاندې له دجال څخه هم خطرناک دی؟ حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ وړاندیز وکړو ولې نه ای د الله رسوله موږ ته یې راوښیه هغه کوم څیز دی چې د دجال نه هم ډیر خطرناک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه خفي شرک دی، او بیلګه دا ده یو انسان به په لمانځه ولاړ وي خو د خلکو د لیدلو له امله به خپل مونځ اوږد کړي تر څو د خپل مونځ او د خپل عبادت خلکو ته وروښي. محمود بن لبید رضی الله تعالی عنه فرمایي دا حدیث دی چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه ستاسو په اړه تر ټولو زیات د شرک اصغر نه ویره لرم. صحابه و کرامو غوښتنه وکړه چې شرک اصغر څه شی دی ای د الله رسوله؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه ځان ښودنه یا عمل ښودنه. نن سبا ریاکاران ډیر دي او د حدیث شریف مطابق په شرک اصغر کې ښکیل دي. الله رب العزت دې موږ د ریا نه وساتي. الله رب العزت دې زموږ عملونه خپل رضا دپاره وګرځوي. ځکه کله چې ریاکار عابدان پیدا شي او هغه کسان پیدا شي چې هغوی د خپلو نفسي خواهشاتو له امله خپلې فرضي روجې ماتوي، دا د قیامت علامې دي. بیا پوه شئ چې قیامت ډیر زیات نږدې ده.